نو سود الله جل شانه فرمای وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین، چې تاسو سود پرېږدئ که چېرته تاسو مؤمنان یې مؤمنان. او بیا مخکې وای فإن لم تفعلوا، که چېرته تا دا سودي معامله پرې نه غوسته نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د الله د رسول جنگ ته تیار شه. د کفر نه بعد سخته ګناه دا سود دی، ځکه چې داسې الفاظ د یوې ګناه دپاره نه دي راغلي. دا الفاظ چې رالل چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله، چې د الله او د الله د رسول د جنگ دپاره ځان تیار که، دا یو ډېره اوچته خبره ده. ګورې ډېره غټه خبره ده. مونږ ته سود څانه معمولي شی ښکاري، مونږ ته سود څانه معمولي شی ښکاري، او مونږ د یو انسان سره جنگ نشو کولی، نو بیا الله سره به څنګه جنګ وکړو؟ د الله یو ادنا غوندې مخلوق ډینګي ماشي هغې څانه خلک ووژنل، مونږ مقابله کولی شو؟ مونږ د یو ماشي مقابله نشو کولی. نو دا سود دانه غټه ګناه ده چې الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، چې څوک سود نه پرېږدي او سود کوي دی د الله او د الله د رسول جنگ ته ځان تیار کړي. نو الله سره مونږ جنگ کولی شو، رسول الله سره جنگ کولی شو، او دا جنگ صرف په دنیا کې نه دی. په دنیا کې خو به دا ذلیل او خوار وي، په قبر کې دم الله جل شانه سره جنگ ته ځان تیار کړي، په حشر کې دم الله جل شانه سره جنگ ته ځان تیار کړي، او نورو مراحلو کې د الله جل